او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا طریقه مخودله ده چې کله تاسو سفر کې ځئ دو ملګري درې لارې کې لمونځ ټیم شو نو یو د بانګ ووایي بیا دواړه امامتي وکړئ بانګ اقامت دواړه وکړئ لیکن که سړی به داسې ځای باندې تېرېږي چې هلته کې مخکې محلې والا دي او مسافر تاسو دوباره هلته لمونځ کول کوئ بیا دوباره بانګ خو نشته دی البته اقامت چې کوم دی که اوس مثال کور کې تاسو لمونځ کوئ یا په دکان کې لمونځ کوئ یا حجرې کې څه ځای کې لمونځ کوئ نو بانګ ویلی شوی دی لهذا بیا د بانګ ویلو هغه محلې کې دوباره بانګ ویلو بیا ضرورت نشته دی بیا تاسو به صرف اقامت وکړئ لمونځ به وکړئ او که نه جدا لارې باندې نه بیا لمونځ بانګ او اقامت دواړه وکول پکار دي الله تبارک وتعالی دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي الله دې زموږ مؤذنینو وروڼو ته بانګ د اصلاح کولو توفیق ورکړي او دا بانګ هغه عدس کې ویل پکار دي کله کله ضرورت دی ټیم داسې شي اخري ټیم نه سړی زړه غوندې بانګ وایي بیا لاړ شي نو که بیا داسې وایي ګناه پکې نشته دی لکه ښه دا ده چې اودس کې هغه بانګ ویل پکار دي او د بانګ الفاظ د بانګ طریقه او د بانګ فضایل دا بیان شلو دا زده کوئ خپل بچو ته مو ښایئ او د بانګ چې کوم په دې کې شی دی کوم دننه مضمون پروت دی د الله بړایي د الله توحید د نبي علیه الصلاة والسلام رسالت او په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې خپل ژوند تېرول او په دې کې کامیابۍ طرف ته خلق رابلل چې کامیابي د آخرت چې زموږ اصل کامیابي هغه د آخرت ده دنیا کې به څه ورځې دا به تېرې شي څوک به ښه تېرې کړي څوک به اسمستې کې تېرې کړي څوک به تمبو کې تېرې کړي څوک به ټیمانو کې تېرې کړي او څوک به لویو لویو بنګلو کې تېرې کړي لیکن اصل کامیابي هغه د آخرت ته هغه کامیابی له زیات فکر پکار دی دا دعوت دی په دې کې دا خپل بچو ته ښودل پکار دي الله تبارک وتعالی دې موږ له دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین